بسم الله الرحمن الرحیم. لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 18 د اکتوبر کال 2015 چې جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې اول یو خاص خبر دی چې هغه تاسو سره شریکوم او تاسو ټولو وطنوالو نه غواړم په هغې باندې چې څوک د قلم او د دغې خاوندان دي او کولی شي توانایي لري دې کې د سهم واخلي، بالخصوص هغه استادان، د پوهنتون استادان، دانشمندان او د افغانستان کې چې څومره موږ علمي کدر لرو، هر هغه څوک چې په انټرنیټ او په دې سیستمونو پوهیږي او په انګلیسي ژبه پوهیږي کولی شي، او که نشي کولی ماته ووایي، زه ورته متن بم دغه کمه چې دی هغه متن څنګه کولی شي وړاندې کړي. او دا دې باندې دا کوم په د افغانستان پاکستان په موضوع باندې خبرې کوم. د ستاسو نظریات مې نن راخیستې دي، پوښتنې دي او نظریات دي د ګرانو هیوادوالو چې دا د افغانستان د اتحاد او د اتفاق لپاره ډېر اړینه خبر ده. نو د ډېر زیات پیغامونه دوستانو رالیږلي چې څومره مې د وسه کېده ومې لیکل، پیغامونه ډېر زیات و، ټول مې نشو کولی، کېدای شي ورو ورو به شریکوم او په اخره کې به د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې د جهادي څپو راپورونه به ستاسو ته وړاندې کوم. اول خبر تاسو سره شریکوم هغه دا دی چې یوه پاکستاني ډاکټره ده په نامه د فرحت تاج. دا ډاکټره چې دا په ناروې کې په پوهنتون کې استاده ده، او تاسو معلومه ده چې پوهنتون کې د یو استاد چې د هغې حیثیت څومره اوچتي، او که هغه داسې غیر انساني یو عمل کوي، هغې په مقابل کې ډېر جدي عکس العمل ښودل کیږي. نو د دې ښځې چې دی د پروفیسرې چې دی د خپل په ټویټ کې یو ټویټ لیکلی دی په ټویټر کې چې کابل ان کندهار must be burned، کابل او قندهار ته د اور واچول شي. نو دا په اروپا کې په یو پوهنتون د استاد نه چې هغه د آینده بچي تربیه کوي، د ده توقع نه ځي چې هغه نسل ته دا د درس ورکوي چې اور دې واچول شي او تمدنونه دې وسوځول شي. نو تاسو کولی شئ چې دې پوهنتون ته چې د ناروې پوهنتون دی دته تاسو خط ولیکئ، او د دې لپاره چې دې ته خط ولیکئ، زه د دغې ایمیل د خپل د دغې برنامې لاندې لیکم، دا هلته لاندې لیکم. تاسو کولی شئ چې دا د برنامې نه راواخلئ، دا ایمیل راواخلئ، او د دې پوهنتون د هغه رئیس نوم په همدې ایمیل کې موجود دی، تاسو د هغې په نوم باندې چې نوم یې مارټنسن دی دته به ولیکئ، او دا به ورته دغه کوي چې دغه ښځه چې تاسو سره استاده ده دا رقه خلاف د انسانیت او بشریت دغه یې کړی دی، بنان د آینده نسل لپاره ښه نه دی. نو ستاسو د ایمیلونو په نتیجه کې ممکنه ده دا د دغې ځینه لرې شي او پاکستانیانو ته یو سبق ورکړ شي چې که د افغانستان سره څوک په چپه سترګه ګوري، غلطه په ټیټه سترګه ګوري، نو هغې سره به داسې عکس العمل کېږي چې ارضي ته به افغانان متوجه دي او داسې کړنې نه پرېږدي. ډاکټر فرحت تاج په مقابل کې باید تاسو خپل دغه هشتګونه شروع کړئ او دا دغه کې چې تر څو دا د دې ځینه لرې شي، ځکه چې داسې ټویټ ته دغه نشته دی، ځای نشته. راځم خپل اول موضوع ته، هغه دا دی چې د اسلامي امارت او د پاکستان ترمنځ چې پاکستانیانو کوم اړیکې دغه کړي وي، ډېر کوششونه یې کړي چې اسلامي امارت ته راشي. تاسو وکتل چې د عاصم ملک ویزه یې رد کړله، د خواجه آصف ویزه یې رد کړله، او داسې د هغې د کوم مشرانو راتګ یې کابل ته ونه منه. بیا د پاکستان د ISI رئیس جنرال عاصم ملک ډېر کوشش کړی چې د عبدالحق وثیق سره په تلیفوني خبرو کې کامیاب شوی نه و، خو بیا د یو لارې نه تماس قایم کړی و او وزر زاري کړی و چې دغه جنګ باید ودرول شي او موږ تاسو باید سره کینو. اسلامي امارت د خوا نه جواب ورته دا ورکړ شوی چې موږ په تاسو اعتماد نور ختم شوی دی، دلته خو در سره نه کینو. بیا هغې دا کړی چې دی به د قطر نه غوښتنه وکړي او په قطر کې به سره ناسته وشي. ممکنه ده دا ناسته اوس په قطر کې وشي او د افغانستان نه نن چې کوم ناسته شوې وه، یعنې د پنجشنبې په ورځ ماسپښین نه بعد هلته دا تصمیم نیول شوی چې چون د هغې رئیس استخبارات راځي، زموږ رئیس استخبارات د 2 تنو نور هیئت سره به هلته ځي او دوی سره به په دې متعلق خبرې کوي او کوم یو نتیجې ته به رسیږي.
نو د پاکستان همغه ډبل لوبه ده او په میډیا کې پاکستانیان څه وایي چې افغانان د خپو ته پرېوتلي دي وزر زاري کړې ده او صلح غواړي در حال چې صلح په خپله غواړي ځکه چې زمیني جنګ کې خو د زیان خو موږ نه دی کړی دی کړی پوستې د لاسه تلي ټانکې د لاسه تلي افراد ژوندي نیول شوي دي پوستو ته اور اچول شوی دی او ډېر زیانمن شوي دي راځم د ستاسو دوستانو کومنټسونو ته یعنی د ستاسو هغه پیغامونه او نظرونه څنګه مې لیکلي کوم چې زه ته پوښتنه راځي ځواب به ورکوم کوم چې پوښتنه نشته ستاسو نظریات دی هغه به زه وړاندې کوم چون دا زما د وطن د هر وګړي د خوا نه د دې د زړه اواز دی د مختلفو ولایتونو نه مختلفو ځایونو او د ملت د دفاع د افغانستان د دفاع لپاره دا ډېر زیات اړین دی زامن افتخاري ورور لیکلي چې دا پوستې چې تصرف کیږي ول اسلامي امارت دا پوستې بیرته ورکوي آیا دا د افغانستان خاوره نه ده دا یو واقعیت دی چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان دا د افغانستان تاریخي خاوره ده او دا زموږ حصه ده خو اوس په نړیوال سیاست کې او په جغرافیه کې فعلا دا د پاکستان د ادارې د کنټرول لاندې ده مګر هم دا خبره مې ستاسو صحیح ده چې کله جنګ کې د پوستې ونیول شي په دومره اسانۍ باید بیرته ورنه کړلی شي چې دلته یې ونیولې هلته دوی اوربند وکړه اوربند کې ته پوستې ورکړې دا ډېر یو غلط کار وشو دا پوستې باید نه وی ورکړل شوی او دوی ته ویل شوی چې بیا کله خبرو ته کېناستو بیا به خبرې کوو په دې جنګ وخت کې پوستې سپارل دا غلط کار و محمد رفیع الله غزنوي ویلي دي که چېرته ضرورت وسي زه په پاکستان کې اوسېږم او زما وجود ته که ضرورت وي نو زه خپل ځان د خپل د خاورې نه د قربانولو لپاره حاضر یم او هر خدمت ته حاضر یم زه حاضر یم چې په قیمت د خپل د شهادت د ژوند اول خپل د دین نه دفاع وکم بیا د خپل د وطن نه دفاع وکم الله دې ورته اجر ورکړي پښتون ورور لیکلي چې ما د خپل د ملت د ملت سره یعنی د اسلامي امارت د افغانستان دفاع کوو منګه یعنی ټول ملت خپل په پښتوانۍ سره د اسلامي امارت دفاع کوو خو یو شی زموږ زړه خوري دي لیکلي دي چې هغه دا دی چې په دې 4 کالو کې ولې موشک او پهباد وانخیستل شول د هغې ځواب دا دی وروره چې 4 کالو کې خو چا په رسمیت نه وپېژندل چې رسمیت نه خو څوک خو تا ته دغه نه درکوي نه درته راکټ درکوي نه میزایل درکوي او دا په روابطو باندې کیږي چې هغه اسلامي امارت نه درلودل او نه یې جوړول ستایش بهزاد جیم 82 وایي چې سینا حسنزاده یمه د بامیانو نه په دې امید باندې چې د افغانستان نه قومي او نژادي تعصبونه انشاءالله ورک شي او بیا یو شعار ورکړی دی زنده باد امارت اسلامي افغانستان دا په نامه د سینا حسنزاده زموږ ورور د بامیانو نه دا شعار ورکړی دی او یعنې دا اظهار کړی چې خپل د اسلامي امارت سره د پاکستان خلاف ولاړ دی ډاکټر حیات الله د ورزګان نه لیکلي حاضر یم چې د پاکستان په مقابل کې د پنجابیانو سره په جنګ کې خپل ځان فدا کم قربان کم الله دې اجر درکړي امیر بابوري ویلی دی ځان مې د افغانستان نه قربان مرګ بر پاکستان اسد عرب ورو لیکلي زنده باد امارت اسلامي ځان مې د وطن نه قربان حسیب نوري د هرات نه لیکلي د خپل د سر په قیمت باندې د وطن نه دفاع ته حاضر یم سید مرزایی لیکلي تاجک یم د سمنګان ولایت نه یم د ټول ځان او مال سره د خپل وطن نه دفاع ته حاضر یم چې د رستم د زمانم چې شي تر آخرین قطرې پورې خپل د وطن د دفاع لپاره اور سره په مقابله کې حاضر یم چې وجنګېږم او بیا لیکلي زنده باد امارت اسلامي لعنت د په دښمنانو وي هغه څوک چې د پاکستان په څنګ کې ودرېږي هغه زموږ وطنوال نه دي بلکې زموږ دښمنان دي عبدالصمد محمدي وو څلور دال لیکلي د وی هغه کسانو چې افغانستان د امریکایانو سره معامله کوي او اوس د پاکستان سره معامله کوي هغه د وطن پلورونکي دي او د هغې سره زموږ هیڅ نوع کوم اړیکه نشته دی دومره خیانت چې دوی کړی دی د څومره چې خیانت دوی کړی دی د دغې خیانت له وجې نه دوی د ملت د تنفر قرار ګرځېدلي دي او افغانستان خلک د دوی نه تنفر لري او چې څومره دې کار ته دوی ادامه ورکوي دغومره تنفر ته نور هم زیاتېږي معراج الدین نظري وایي چې اسلامي امارت ته مشوره ورکوي
ترڅو د ټولو خلکو نه غوښتنه وکړي چې د افغانستان د دفاع لپاره به راشي. لیکلي زه په خارج کې ژوند کوم، که چېرته داسې ټول غوښتنه وشي زه به اولین کس یم چې خپل وطن ته به راځم او خپل د وطن نه به دفاع کوم او زه حاضر یم چې اول کرښې ته لاړ شم. ملک عبدل 2215 وایي چې پښتانه د هغې طرف ولې مظاهرې نه کوي؟ ټي ټي پي ولې حملاتو خپل نه زیاتوي؟ ټي ټي پي د اکمالاتو لارې ولې نه بندوي؟ ملک عبدل ورور په خدمت کې دا ووایم چې پښتانه د هغې طرف بالکل تظاهرات کوي او تاسو ته معلومه ده چې پلت یې وکړه، په میاشتو میاشتو بلوچان ناستو، مګر ډیره قرباني ورکړله. هغه دغه اسانه نه دی، خو د خپل د مجاهدینو د سره دی مرستې موجودې دي. که د مجاهد سره د ملت مرسته نه وي، مجاهد په زرهاو مجاهدین دي، هغه نشي کولی ځکه دا په دې غرونو کې ګرځي، د پاکستان په پوځ باندې حمله کوي، بیا ډوډۍ او دا چې دی همدا د کلي خلک ورته تیاروي. او ټي ټي پي عملیات خپل زیات کړي دي، بالکل زیات شوي دي. پرون یې یو انفجار دغه کړی دی، نور عملیات هم کړي دي، او اوس هم چې کوم خبرونه وروسته وایم دا ټول د ټي ټي پي د عملیاتو دغه دي او د اکمالاتو لاره به بندوي او انشاءالله مخه به یې نیسي. محمد شفیع انصاري وایي چې موږ د وطن نه لرې کسان څه کولی شو؟ تاسو ډېر څه کولی شئ. تاسو خپل د وطن لپاره آواز اوچتولی شئ. تاسو هغه کسان چې د وطن د تفرقې او د وطن د دغې په د وګړو منځ کې غلط د هغې مخه نیولی شئ. تاسو خپل په منځ کې افراد راټولېدلی شي د وطن نه بهر، خدای وکړي چې 10 روپۍ راټولې کوي. دغه 10 روپۍ ستاسې هلته وطن کې ډېر مرسته کوي، لاسونه سره یو ځای کوي، پیسې سره راټولې کوي، هغه وطن ته ولېږئ چې هلته په جنګ کې یو پیسه لګېږي، هلته د غریبو خلکو ته مرسته کېږي. یعنې که یو انسان وغواړي خپل خاورې سره په هر حالت کې او په هر رقم سره کومک کولی شي. سعید توی 15 سخې وایي چې زه یو تاجک یم او تر آخري خطره د خپل د وینې حاضر یم چې د اسلامي امارت تر څنګ ودرېږم او د نه دفاع وکړم. الله دې درته اجر درکړي. نو دا د زمونږ د پاک وطن د وګړو چې تاسو ولیدل چې د بامیانو نه، د سمنګانو نه، د ارزګان نه، د تاجکو ورونو، د پرون مې تاسو ویلې چې د غزني نه، د کندز نه مختلف، نو دا ورور دا پیغامونه دي چې راځي چې هر یو خپل اظهار دی کوي او ټولو دا وایي چې موږ به هر کوم چې یو که په موږ غږ وشي موږ حاضر یو چې قرباني ته حاضر شو. دا ډېره لویه خبره ده. الله دې ټول ته اجر وکړي. انشاءالله افغانستان به دې مصیبت نه خلاصیږي. راځم د برنامې اخرې حصې ته. جهادي راپورونه په 14 د اکتوبر شمالي وزیرستان بویې ولسوالۍ د لاند محمد خیل په سیمه کې د پوځ پر میلوګي پوسې برید وشو چې یو عسکر وژل شوی دی. په 14 د اکتوبر پېښور ولایت اف آر پېښور ولسوالۍ شیرکیرې حسن خیلو ولسوالۍ د پاخې نیکه سیمه کې مجاهدینو پر پوځي پوسته برید وکړ چې یو څارونکي امنیتي کامره له منځه لاړه. 14 د اکتوبر جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ د سرکخیلو په سیمه کې د مجاهدینو پر یو پوسته برید ترسره شو. مجاهدینو پر سرکخیلو پر سیمه کې مجاهدینو پر پوځي پوسې باندې یو برید وکړ چې په هغې کې څارونکي کامره له منځه ویوړل شوه. 14 د اکتوبر اورګزو ولسوالۍ مجاهدینو د لیزري ټوپک په مټ د اف سی عسکرو پر پوستې برید وکړ چې ځاني او مالي تلفات یې ورته اړولي دي. 14 د اکتوبر خیبر ولایت باړې ولسوالۍ یو برید ترڅ کې شاډلو په سیمه کې د اف سی عسکر پر راکټ لانچر او لیزري ټوپکونو او لاسي بمونو په برید وشو. 3 عسکر وژل شوي دي، 6 نور ژوبل شوي دي. 15 د اکتوبر باجوړ ولایت لوی مامون ولسوالۍ ګابیري په سیمه کې مجاهدینو پر پوستې برید وکړ. د دراسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. 15 د اکتوبر باجوړ ولایت لوی مامون ولسوالۍ ګابیري سیمه کې په یو بله پوسته برید ترسره شو. عسکر وتښتېدل او پوستې ته اور واچول شو او سیستم د وای فای او د سولر له منځه ویوړل شو. 15 د اکتوبر دیرې اسماعیل خان د درازندې ولسوالۍ مجاهدینو د پوځ او پولیس ګډې پوسې باندې نیم ساعت جګړه وکړه. د لیزري ټوپک په برید کې چې حملې په یو وخت کې وشولې، 4 کسان وژل شوي دي، 4 عسکر او نور ټپیان دي او په همدغې باندې د جی ال وار هم شوی دی. د جی ال اسلحې هم په دې جنګ کې ګټه اخیستل شوې ده. پوسته کې نور مالي ځاني تلفات یې اړولي دي. 15 د اکتوبر خیبر ولایت باړې ولسوالۍ
د درخخیلو سیمه کې پړک بنګلې پر پوځي پوسته برید شوی دی چې مالي وځاني تلفات یې اړولي. 15 د اکتوبر جنوبي وزیرستان سرویکای ولسوالۍ سپلایتوی سیمه کې د سنایپر ټوپک په ذریعه یو عسکر وژل شوی دی. یو څارونکي کامره ویجاړه شوې ده. په 14 د اکتوبر کورم ولایت ډوګر ولسوالۍ جوګي کلي جوګي پوځي قرارګاه باندې 4 تندریز عملیات ترسره شول. دا عملیات په داسې ترڅ کې وشول چې دغه پوسته چې وه د قرارګاه یو اونۍ نه یعنې د 9 د اکتوبر نه دوی د محاصرې لاندې نیولې وه او بالاخره نن 14 د اکتوبر د ده نه چې څومره پوځیان په محاصره کې په د ولږې د لاسه مجبور په تیښته شول. دی چې په تیښته شول مجاهدینو په قلا باندې برید وکړ او قلا ته یې اور واچو. قلا د نظامي قرارګاه وسوځوله. 14 د اکتوبر د اسماعیل خان پروا ولسوالۍ د منګل موړ په سیمه کې مجاهدینو د پوځ د راشن موټر ونیو چې د کوی بهاره قلا قرارګاه ته یې خوراکي مواد وړل. د قرارګاه رجستر یعنی مکمل کتاب په دې موټر کې هم مجاهدینو لاسته ولیدلی چې د هغې د 100 کالو راپور ټول ښیي. 14 د اکتوبر کورم ولایت ډوګر ولسوالۍ د ګودر خرقي کلي په یو جومات باندې پاکستاني پوځ د بي پیلوټه الوتکو په ذریعه بمونه غورځولي دي. جومات شهید شوی دی. ځاني تلفات پکې نه و ځکه چې هلته څوک نه و، خو خلکو ته دا ویل شوي دي چې دا نظام چې دی ګورې دا رقم ته د بهانو باندې چې ګویا په مسجد کې مجاهدین دي، حتی مسجد هم شهید کړی دی. مجاهدینو ویلي چې دی هېڅکله مسجد نه خپل پناهګاه نه جوړوي، د خپل قرارګاهګانې لري او هلته خپل قرارګاهګانو کې. دا و د نن ورځ برنامه چې تاسو حضور ته تقدیم شوله. هیله لرم چې برنامه وګورئ، شریکه کړئ دوستانو سره او په عین حال کې د هغې استاد د ایمیل ادرس د برنامې لاندې متوجه ورته اوسئ. د هغه تاسو کولی شئ د هغې نه خپل ایمیل ولیکئ او خپل دنده انجام کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.